واقعي دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لیکي ډېر لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ هغه زمانه کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي دا لازمه خبره ده د بادشاہ سره کبر او نشه ډېر کم بادشاهان به وي چې د هغې په سر کې به نشه نیږي اکثرو بادشاهانو په ذهن کې او په سر کې د نشې هغه ګن پروت د ده په سر کې دومره لویه نشه راله چې جناب د علاقې د مشرخو څه کوي چې د خدایۍ دعوې وکړه وایي زه خدای او بیا اعلان جاری کړ چې کم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي لکه زمونږ بادشاهانو ته چې څوک ننولي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تندي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کوي سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی نو د خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږې ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عاجزي وکړي پورا بندګي وکړي او چې چاته د سر ولګوي هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی به ما ته سجده لګوي او بغیر د سجدې نه به دی زما دربار ته نه راځي نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به یې ورغوله ولې د خدای دی دنیا کې هر قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبر رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودی د محل چې کوم مین ګیټ و په هغه یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او وایي چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لګوي هغه قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ فوج والا هغې به فوراً اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو اړو پرې ونه سر د بادشاه هغې پولیس کلک راونیوی دې خوا نه ګوره وایي څه ته وګوره وایي دا بره څه پراته دي هسې چې وکتل ټوپۍ ده او خدایه ته نه یې خبر ټوپۍ ده نو که ټوپۍ ده زه ورته ګورم تاسو هم ورته ګورئ که څه شی دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي د هر چا چې دا خو ټوپۍ ده که د بادشاه راو که دا خو ټوپۍ راوایي تا کې خو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ رو پېژنې نه نو وایي ټوپۍ نو څه ته وایي خو چې سړی په سر وي دغه د بره پرته ده که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړه نو که د نه فالتو وي راکړه زه به یې په سر کړم نورونو ته باران ته مې ښودره نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي منمه چې د بادشاه ده نو چاله خیراتي دي بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګوي چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وی دا کم بادشاہ چې د ټوپۍ مالک ته دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوي سجده به زما را تندي هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې تندي پیدا کوونکی خالق او مالک دی ته مسلمان قسم دې زم دا مسلمانی خدای زموږ په زړونو کې مسلمانی کړي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په مولو او پارس خپله مسلماني بیا دي کوو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو بیا ځان خلاص کړي وی خان تا دونه بیزتی بادشاہ ته وی صاحب یو کبرجن الګ ته په لاره روان دی او هغه ته خو مونږ داسې وی او خدا وی را پیښې کوي ما بادشاہ ځان ته حاضر کړه لکه دومره نشه درکړي تاسو ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زمونږ بادشاه قدر به دې کوم څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپۍ خو څه کوي چې ستا په مخامخ راته ولاړې چې تا ته هم سر نه لګو تا ته هم نه لګو بادشاه وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي خو دی په داسې مرګ وجل غواړي
چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچی راول بچی ولا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کې لکه څه کار کوي معلومات خو سړی کوي وی د صاحب غشو وشتو واره اسی وته مال د غشو د وشتو چل راځي چې د غشي ولما نو هغه پاتې کم ځای ته مشي شغشتي نو پورا غدې لګي کوټه یو انچم داغه نه مخکې رستونه دي دا د بادری و چې د بادشاہ په مخ کې د خپل بادرۍ اظهار کوي وی ښا غشي ولې او هغه چې کم شیش دی برابر دی وی او ورشه ویل د بچی راوستل او یو زوی او ته مخامخ خدراو او داغه په سر باندې مانا سیو کې خوله وی ته غشي وشتي چې کنده لیدل داغه شداواله او زاوس دا سیو بوله پته به دیو لګي کته دا غشو د وشتو ماهره او دا سیو دی او وشتو نو انعام بم درکم او خوشی به کم غږم درکنه او که سیو دی خطا کنو ستانم سرمنو باسم او چې خطا شي نو سوک به لګي د زوی په سر وته سیو خو دی او دې چې سم چل درته اوس واقعي که غش خطا کی خود زوی سر به لګي یا به زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وې دا سیو به اصول پته او کو سیب کوم یو وشته و دې وشته نو دا بری او بیاواز بری کوم نه تعالی وړ لوی عزت نه غریب غشو لینده په لاس کې واغشته چې خدای پاکه تاسو په امتحان کې ګیر شو ما خو چې دا غش لاس کې نه لګشته نه مې لینده په لاس کې غشته او دا سیو زما د زوی په سر پروت نو الله دا به څنګه چل کېږي زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه به او ګران کار چې زوی په خامخ سړی ته ودرېږي د خپل زوی ولا دا دا چې مطلب یې خپل زوی دی اسیو ته په سر کې خو دو ویشاب او شیشنا کا تا دا وکړی چې د غشو د وشتو ماهر متخلص غش لاس کې واغش یا الله استاد ناموس او استاد خاطر الله دار سم سره کی چې زه سجده تعالی روم دی بادشاہ ته نه الله زما د لاسم ستا په واقع اختیار کړي او الله زما د بچی ستا په واقع اختیار کړي او زما د بچی د مرګ ستا په واقع اختیار کړي او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا الله پتر چې ته غشي مې په لاس کې نه غشت الله دې رسوای نه خو استاد چې غشي راخ ور پرې خو دو تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې پټک اوم اقصو په دا میندل بچي بچو سیو ډکرې ډکرې خواله بادشاہ ځان تر نږدې کې وېټه پاو وې دا نارځوان دي دا لاس ما بریم کړې بری مې کړې او زما ټوپه چې زما په دروازه پرته ارسو کې سجده بوته لګي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه حس کا غړای ګرځي چې ګورې زما ټوپه خو څه کوي چې چاته سجده ما سیوا د الله نه لګي دا هغه بدل نو بادشاہان قسمونه تیر شوی دي شداد هم د خدای دا وکړي د خدای او چې کم سړی په دربار ته راته نو دیړم به حکم او چې سجده به ماته لګي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتانه جوړ کړی نو یو بوت به خلکو لور کو ار چاته پکور کې د بوت پروت هغه بوت ته ور سجده لګي که مریض براغي دغه شداد بادشاہ نه به غوښتنه کوله چې دا له جوړ کا که چا بل څه تکلیف پودنه به غوښتنه کوله چې ما جوړ کا بس پورا د خدای دعوه کړي او ډېر لوی زور ډېر لوی طاقت که د ځل نه سو کو کنو خو مجبور خلک یو ځلې سوچ راغی یاره وی خدای سره خو دوزخ او جنت دي ما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځای کې کنده او کنيستل او باغې کې اور بل او په ځنګل قوم مقرر کړ وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په اور کې به ورچوي اور باسي بلې او چې کوم سړی بر د نافرمانو چا به خبره نه منله چا به تسجل نه لګولا بس ابه نیو اور کې به غردوي خدای خو دې ته و چې سزا په اور خلق ور کوي نو چې کوم سړی زمانہ نافرمانی کوي خدای له اور ته به غوړي و جنت کم جوړول نو حکم یو کوي زما په سلطنت کې چې کم دی خشتخ وغز مکي چې هر قسمه می وزر غوري هغه ځای ما دوه نو هغه زمانه کې چې کم د زراعت او د ماهران واغي وګرځیدل یو علاقه ورته خو وسه داسې علاقه ده چې هر قسم می وکیل غونم پکېری او بم پکېری داسې دی چې بم پکېوي موسم مزیدار دی اعلی دی داسې دی ورته خو او ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړي چې په مخ د ځمکه کم قسم میوه دا غروړه چې په خپل باغ کې او
اعلان یې کوي په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دی چې هغه پر خپل باغ کې وکړه بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي نو هغه د پرې باغ کې او چې کم ګلاب او کومه اونه وه هغه د پرې باغ کې وه وی خلک جنت کې خو ولي وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما پرې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي وی لختې جوړ کړې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغه پی به هم زما پرې باغ کې روانې ګرځي به وی جنت کې خو به شاته مي د شاتو ولې به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځی چې کم دی د شاتو مچۍ وي راولې حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټول د پر خپل باغ کې کېښودل خشته جنکۍ ولکان یې راوستل هغې یې په هغه باغ کې ډېره کړل غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره هیري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې وړل لګیا دي صاحبه مصریان لګیا دي څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې دې خرڅ کېږي او باغ تیارېږي اعلان یې وکړ چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خښته د سرو وي بله به د سپین وي وی شا به یې سره سپین هم راغونډ کړي چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین وي ټول راغونډ کړي بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه یې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي چې زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده وي دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی یاره مې ډېر قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره ده اوس الله دا شداد جنت ته محتاج دی شداد بسي او د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بولي هغه زمانه کې جوړ کړی چې لا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس اذا الله نه سوال کوئ نو فردوس ته وغواړئ ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته موږ بولي دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه ته مقابله کوي د جنت د یو بوټي مقابله د یو میوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره چې دا چا مشوره کړې وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړي چې به بنګلې پکې جوړې کړو په چا کې دا وی دا جنکۍ پکې دی دا حورې دي او هلکان وی دا غلمان دي او ولې پکې جوړې کړو باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي چې هغه سره او سپین یې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې وزیران ولاړ وی صاحب جنت ته تیار شو ستا محل هم پکې صاحب تیار خپل محل وزیرانو له محلونه غلامانو له محلونه دا ټول یې پکې جوړ کړل وی صاحب اوس بیا ته افتتاح کړې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کړې ته به اوس افتتاح کړې او په پرانسته به کې په خپله به مردې او ستا وزیران به مردې ډېره ښه جدي سنګ را روان شو که نه خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګورې نفرت اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی دی خدای راوینیسه خدای الله هر کار کې حکمت فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بار هم سره پرېښي دي وی نه صاحب سپین هم پرېښي دي وی نه صاحب هیرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښي دي وی صاحب اسم نه دي پرېښي ته راشه جنت وګوره داسې نه دی ډول یې کړی وی خګ ورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او دا څیزونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم یو سړی را مخکې شو صاحب لږ سره بار دي کوم ځای دي ویره یو ماشومه جینۍ وه د هغې غوږ کې والی وي د سرو مونږ ویلو مونږ ته را والی رستی خو هغه په ژړا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی زمونږ په رحم راغی دقه والی په فلانکي کلي کې د یو ماشومې په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو مونږ ټول راغونډ کړي ستا په باغ کې نه ګوري وی اله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه هم دا والی راوړي
او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دي رانه ټول فوج او لښکر وزیران ورسره ټول ولاړ دي. وی سیب تاسو را ننوځئ نو خیر سړی مولیږه که نه هغه والی به تېر سره وړي. وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه راوړی او دا هم په دې جنت کې لګولي دي زه به قدم دننه نه ږدم. منډې شو ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ورغلل اله بچې شابه دا والی راکړه. بادشاه په انور کې ولاړ دی جنت ته نه داخلېږي خپل دغه ته شابه ماشومه چېرته ورکوي. ماشومې نه والی اخله هغې چغې جوړې کړې نه 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 زه نه ورکوم نه ورکوم. بس هغه کس ورته ګوتې کړه چې دی له هم چک ورکړه دی له هم چک ورکړه دا غوږونه یې وله وشلول او هغه والی ته وکتل په منډې دی د ماشومې الله ته مخ کړه چې یا الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به یې زما نه دې ظالم نه وی ورکړه یتیم یم یتیم تا بې سرې کړم پروردګار که زما پلار نه وی هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو د هغه چغې جوړې الله زه ته بیا سرې کړی ما یتیم یم نو که نن زما بابا جمدې وي که نه نو زما دا والی خو به د ظالم ما نه وی واقعي حدیث پاک کې راځي چې یتیم په سر به د رحم لاسک دی او الله په دې ډېر خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاسک دی. دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وایي یا هغه د خولې نه وباسي د الله دربار تر دې نه زر رسېدونکی شی بل نشته او یا الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره شو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم د دې ظالم نه بدل اخلم زه لږ ساعت پس وي خیر دی خو دا بدل دی. دې ماشومې سر الله ته اوچت کړ الله ته اوچت کړ. بادشاه وی څه چلم وکړ وی جي هغه والی هم راوړه شاه به دا ویني کې زرګر ته وایي چې دا یو ځای کې ولګي نو د بل نه وي هغه ځای کې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم ورشه دا ماشومې دعا قبوله شاه به ورشه چې دا سپېره ده نه د دې باغ ته قدم وانهږي چې باغ ته ننوځي چې دا مری دی ته نیولو ساره کوي شاه به فټافټ بادشاه وزیرانو ټول شاته ولاړ دی او فوج دی لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډولکي دی او نخري دی او ډوډۍ دي او میلمانه دي او لوی شرمول جوړ دی او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په قصات ورنږدې شو مری نه یې ونیو او سیت یې وایستله په هغه اس د پاسه مړ شو لاندې راپرېوت خپل باغ ته داخل نه او روایت کې راځي چې ماشوم الله ته فریاد وکړ نو فرشتو الله ته چغې جوړې کړې چې یا الله دا ماشومه یتیمه ده ډېر ظلم ورسره کېږي الله دې ظالم سره خو چې نور صبر ورته وکړي الله راویني. نو د اسرائیل علیه السلام نه چا تپوس وکړ وی ته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسې دا راته ووایه چې ته په چا دې رحم راغلی وی نه د ما پړه کې رحم الله نه دی ما ته چې الله حکم کړی دی که هغه ماشوم دی که ګدا دی او که لس دی او که شل دي ساعتې راوالم د اسرائیل علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري چا نه به خپله وباسي چا نه د نورو فرشتو په ذریعې څه وباسي وی ناسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره یو ځای کې مې افسوس کړی وی هغه څنګه یو دریابي کشتۍ روانه او په دریاب په منځ کې الله تعالی هغه غرقه کړه ما ته حکم وکړو چې ته ورشه او چې څومره په دا خلک دي په دې کشتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وباسه زه ورغلم ساګانې مې ترې اوچته کړې یو زنانه وه او د هغې په غېږ کې ماشوم و او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته راپیوس کړی و هغه ماشوم له پی ورکړی او د کشتۍ یوه تخته چې ماته شوه نو دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله ګڼه تخته وه او دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوس کړی دقه ځان یې کلک کړی دی تختې هم نیولې ده او ماشوم بچی هم نیولې دی او دا دریاب به له چپې ورکوي وایي تا ما ته حکم و چې ورشه دې ښځې نه ستا وباسه نو ستا حکم و الله نیغ رالم او دا ته الله تپوس کوي چې په چا دې رحم راغلی دی که نه وایي ستا حکم و الله ورلم او د هغه مور نه مې وله سه وویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په منځ کې په هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو وایي دقه دی مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم بس کوي دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس مې کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وایي نه الله بیا ته نه خبر وایي ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې له چپې ورکړې او په درجه هغه تخته غاړې ته وغورځوي هغه ماشوم ته په غاړه روغ پس شو بیا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به پی ورکړو ورځ زمری خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي هغه چې په حملو کې په یو ساعت یې چیر پار کړي
ما زمره مسلط کړل الله تعالی خو کول شي هغه زمره براتلا اما شوم له په ورکول بیا وتل بیا براتلا ما شوم له په ورکول اما شوم مرور دا غزمره په هغه په باندې وي دا ګرځېدو شو چې هغه ماشوم دا ګرځېدو شو منډه ترلې شروع کړې خسته ماشوم لال کلی ته ورسېده هلته مې مولا د خوراک او د سکاک تنظیم وکړ اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه بیا غلاګانې کولې ډاکو ته جوړ شو ډاکومارو سره ملګري په لاره به د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ او د علاقې د خلکو نه حکومت واخیسته هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستل دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړي یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي د شکریې په ځای د خدای ادا وکړي د شداد نه باغ هم پاتې شو وطن هم ترې پاتې شو بچي هم ترې پاتې شو کومه بنګله کې ځان له شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه باغ یې په سترګو باندې لید او د جهنم اور ته ورغی او چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کوم خوځي لاړ هغه د الله تعالی اور ته د مارونو د مرګ نه هېڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمایي چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق به خلاصوي نو ثابت دی هغه رزق چې یو نوړی پاتې دی نه هغه نوړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخلي نو هله به بغیر هغې نشي مړ کېدی خو زمونږ د خلکو سوچ څه دی مونږ په ذهن کې ځان له دا سوچ کړی چې زما به 200 کاله عمر زه یاره نه مرم چې هغه د 100 کالو یا موی نه مرم یا د 6 کالو په کټ کې پروت یم دا نه وي چې د سبا مرم یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت یم دا نه وي چې ما نه به ساتي عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو ګوته جوړه کړې نو په هغه ګوته یې لیکلي کفا بالموت واعظا چې هغې ته به یې کتل نو مرګ به ورته یادېده کفا بالموت واعظا یاره وایي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته چې سړی نصیحت کوي نو چې د بزرګ لګي وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکي شی زما ورونو ګورې بل نشته که یو سړی وي چې ځان ته زه نصیحت وکړم دې مقبرې ته لاړ شي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خو داسې نه راکنه چې اسمان نه راپرېوتل او په ځمکه رانوتل دا خو هماغه خلک دي چې یو وخت یې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت یې په دې مخ د ځمکه کاروبار کړو د چا دوکان و د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک ګورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و چا پټي سنبالول څوک د دې پټوره د ځمکو مالکان و چودریان خانان لوی لوی خلک چې مقبرې ته یې وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پرت دي نه ځان سره کارخانهدان کارخانه یو نه جایداد والا جایداد یو نه مزدور ځان سره غلور او رمبې یو نه مولا ځان سره خپل کتاب یو نه بدماش ځان سره ټوپک او کلاشن کوپ یو یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل نشي او بد انسان ځان سره بد عمل بل یو شی ځان سره هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه مو لیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جایداد او دولت خاوندان او چې کله مړ شوي دي نو زوی یې وایي یاره بس وي خره چې خدای پاک ایمان نصیب مې به دا وایي چې خره چې خلاص شو دی خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه ناجوړه پروت دي په کټ کې رښتیا وایي بیا په خپل بچي تنګ یې وکړي کټ کې پروت دی دونه څوک نه چې په ډډه یې واړوي دونه څوک نه چې د دسمات انتظام ولا وکړي دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رسته تلل هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی او چې مړ شي زه بس یاره وایي
دې بیماری نه هغه مرګ هو وی خلک خدای پاک ایمان نصیب کړ او رښتیا به وایو تاسو مؤمن ده بیا د خپل مړي د خلکو یاد یو کوي هیر شي نه یاد نه پاتې کېږي زموږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت د هغه کې محبت او ټولو سره بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې بیا به یېرېږي سي لاړه هغه چې د مقبرې ته ورشو را یادم شي یا په سړک چې زه په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي زه دعا ورته وکړو دارنګې د هر چا پلار او مشر یو 3 ورځې یادي یو میاشتې یادي یو 40 ورځې یادي او چې هغه ټیم ختم شي تېره شو خبره او پخوا دا خلک خو مشران دې خدای وبخي جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د یو ډوډۍ به پخه کړو د مړو په ارواح خیرات شو اوس هغه شی ختم شو خو دغه مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته پخپله دا زه ګاویم چې شمدي مې لکه پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه وایي کار نه شي مې پلار دی نو وایي ځان پسې بیا کول کړه یې دا دی و ځمکې وه پټې یې و ځان پسې بیا خیراتونه کول کړه یې د خدای نیک بخته تا ته پاتې شو ته پسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه کومه پخپله ګټه دا ته زه خپله بذات خود نوم درته نه هلم هغه ته د پلار نه پاتې خپلې ګټه دی هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه موږ ته پاتې شو زموږ خپلو بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کړو ځان پسې بیا کړه زما څه کار یاره مې د نر بچی هم ته دقسې پکار ده رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات کوي چې دا زوی پسې اړه ونه کړي ځان پسې کوي خیرات او د دواړو جهانو مبارک سردار وی یو سړی بې مال او دولت کوي پټې خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله خپې ګرې ته کړي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ ځنکدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلانکي مسکین له ورکړې دا به پلانکي له ورکړې دا پلانکي له به ورکړې وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي له دومره پلانکي وایي چې دې مړ شي هغه ماده څنګه پلان کوو دی که دې ویو که نه وایي د پلان کوو دی دغه خیرات چې دا کوم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑو روپو خیرات کې چې کوم مخکې ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات تر هغې ثواب نه رسي دا خو ستاسې د طمقتي ده لکه سپین ډوډۍ تختی چې منډې ورپسې وی او خوند ونه کړي دا وایي د خدای په نوم شوه هسې د خدای په نوم شوه ته داسې یو نوړی واچوئ د خدای په نوم زموږ دغه خیراتونه یا د مقبرې اسخات اوهو او بیا پې دا جګړې نن زه ولاړ وم داسې غوسه راغله مې چې په دې خلکو مې را باندې کړه خو مې اوس به بیا جګړه به جوړه شي یعنې حیران په بل څیز شوم نه قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای اخطا غوسه مې پکې ګورې قسم دی نن غټ غټ پښتانه ولیدل نوم نه علم نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه نو بیا د لاسونه یې رپېدل نو کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه ما نه خدایه بس ما یې دا اوس څه کوي دا خدای نیک بخته را یو جربو جایداد مالک یې داسې کوي په دغه اسقاتونو ستاسو بیا هغه لورې ټوکې جګړې جانماز په جانماز به دې خدای وبخښي زمارونو خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم مرګ ځان ته رایاد چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې دی مردان دا لوی نواب تېر شوی دی مشر د هغه متعلق مشهوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زما نه څوکې جو زه مړ شم نو زما د لاسونه به کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلک ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به ورپسې اعلان کوي ای خدای مو بخښه یو اعلان به ووایي دا فلانکې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه یې روانه د دې غون مردان مالک دی او لاسونه د کفن نه بار دی وګورئ په لاس کې ځان سره سوړي ورې دقه تش لاس روان دی حاجي باباجي د مونږ خبره کوله وی حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تلم سوات ته او په دې نیکانو ګرځېده او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېده هر چا ته به خپل نصیحت کوو وی سوات ته ورسره لاړم د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته به نو حاجي صاحب خلکو پېژنده وی مونږ ډېر ښه ډوډۍ دعوت یې راله وکړو وی بیا حاجي صاحب چې حاجي صاحب ما ځان له قبر جوړ کړو راشي زما قبر وګورو ډېر ښه وی چې
چې ور ځان لري خشته مزیدار د ماربل څنګه مرمر او قبر جوړ کړو خشته خوبصورت او دا هغه تبه جوړ کړی دی دا مې وصیت کړی چې د مرشمه نو دې قبر کې ما او سپ پکې راځي تلاوت مو کا چې کوم عالم براغه او کوم حافظ براغه نیک سړی براغه نا قبر ته کوس کړه هغه دا یو سوچو او په غلحت کې به کېنو چې مال پکې د صورت وایو دواړه ته چې دا مال خدای بختو ناجی صاحب بن بوته چې برکت ته په ما قبر کې مال وسو آیاتونه او چې یې د قبر په اخوا کې ودرېد خیر خدای ته مجاهدان ډېر کړي ویوالي صاحب دې خلاص ویل دې خشته قبر ځان نه جوړ کړی ها وی صاحب ډېر اخوال نه پکړي ډېر مزیدار وی قبر ځان له جوړه وزن قبر له جوړ کا لسکه ساده قبر ځان له جوړه ځان قبر ته جوړ کا ته قبر دې ډېر مال یو ډېر مزیدار نه او ته ولا جوړ نه په دې قبر کې بچنجي او ماران لړمان در باندې لګي څنګه مرمر او قبر دې کې بدر باندې ماران لړمان لګي او چې قبر دې کچي او د خټو ډکی او تو ته جوړې نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدل د جنت د باغچو باغچه څنګه مرمر څه کوي قبر روضه من رياض الجنه د جنت د باغچو باغچه د جنت د باغچې نه څنګه مرمر او قبر څه شي او یا حفره من حفر النيران د جهنم د کندو کند د بدمل سړي قبر د جهنم د کندو کند میدان قبر ته جوړ کړه څه کې والی شه نه قبر ما جوړو وی اجي سے وی چې دا خبره وتاو کوم په خپل کې ګوتو نیولا لک سات چپو وی والی سے وی چې اجي سے با سترګې دراله رانا کړې څومره نیکان او بزرګان او عالمان چې مېره اوستري او د قبر کې مې کینو ټول وی چې اورل قبر دې پکې آیاتونه ویډیو دوه امراته کړل نن چې تا کما نصیحت راتاو کنه ما سترګې وغړولې بس روان کې دا قبر څنګه منګ مروانه وي او دا هغه نه پسې ځان له استاد اونی او عالم علم یو کو هغه رب العالمین مولا جوړ عالم ته جوړ شو دا د دې دا یو ټکی خو چې سبا ته اثر وایي دا موږ چې جنازه کوو دا جنازه موږ د جمعه کې نشو کوو دا موږ عیدګاه کې نشو کوو دا ارچ خپل وجره دا په وجره کې جنازه نشو کولی چې شریعت یې سم مقبره ته او بیا نبی رسول الله فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسره نو خلقون تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دې وکړه یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفن پوری سار شوی دو قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د خود د غرم راځي نن کومه قیرات او خود د غر ثواب برباد کړ بس خلق ته ځانو خو د خدای دربار پر زمون جلادي نه دي بس خو دوا بو کو یوم دې دوا بو کله دوا دی نه کړس دا جنازه دوا وکړه سرورم تکبیر نه پښې ته اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه دا غي نه پس دوا بو پرېږه نه یک وخت چې مورخه کی پلار خف کی رورې دا خزر چې هغه قله حتی کوزه کی ناجایز هم شروع کړی مړ مړ څنګه دا سره پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخه تا جنازه مې وکړه لا متخي ریاض وکړه ثواب دې په بولو نه مکه دا قصه بالکل صحیح جنازه خالص الله تعالی لپاره چا روزان خایمه او چا ولې دی هم او چا ونه دی هم ها خدای مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه خدای مقبره کې دي زه له ورشه نصیحت ورته وکړه خدای تامه بخي سبب عالم خدای بخي ټول خلک بمړي تسلی ولا ور تعزیه تسلیت نو دوا بو سو د سخات پته مې سو د مصلی پته مې سو په دې تمه دي چې هغه ته بزانو خو چې سبا د مامړي لراشي سو په دې چې دلته مې قبر وکنو سبا د ما قبر وکنو جنازه پکې د خدای رضا لپاره وکړه د خدای لپاره چا وکړه ته خدای له لاله چې ما ځانو خو چې دا راغلی ته د مامړي جنازه قبر وکنو ما ستاو کنو ته د ما قبر کنو اسو پکې دال جانمات بنول نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کم سړی وي چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نمون رواجونه جوړ کړی زمارونو د الله دردا لپاره چې کوم عبادت دی هغه تبو برباد نو د مرګ نه نصیحت ته دا چې موږ وایو چې التلال شو نبی علیہ السلام فرمایو جنازه ته ایثار شو مړي دفن پورې ایثار شو هغه کې غټ مطلب دی چې د قبر نو د مقبره سره عبرت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ور جنت البقیع مقبره ته وته او پکې مناستو او قسم په الله حدیث کې راځي چې شپه نبی علیہ السلام مبارک پکور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې نو کتنو او لما کوټه کې شپه ورپسې بار ته یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدای نبی علیہ السلام څه شو
حضرت فاطمه رضی الله عنها ته راورله داسې پورې نږدې و پیغمبر علیه السلام ته شو ولې نو چې بس زه خو دا وم بار ورته موږ سره سودا شوه چې هسې نه چې ته خدای مکه دشمن له په مخه نه یې ورغلی ځکه یهودیان او دا خلک منافقان وي دشمنان. نو د مشکات صاحب د معجزاتو په باب کې راځي چې د نبي علیه السلام یو مبارکه معجزه دا وه چې د هغه د خولې نه به خوشبویي تله. نو په کومه لاره چې به نبي علیه السلام تلو نو په هغه لاره باندې به یې خوشبویي پرېښې وه اشته خوشبویي به په لاره خوره وه. نو چې کومې نږدې صحابه وه هغوی ته پته وه چې نبي علیه السلام په دې لاره تللی ځکه هغوی د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبویي پېژنده چې دا د هغه خوشبویي ده دا د عطر او د ګلاب خو نه ده. نو چې څنګه علي صاحب میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس وله چې نبي علیه السلام نشته وایي بس هیبت شو جومات ته رالو اوس هغې خوشبویۍ پسې دوی روان شو تلو د مدینې منورې مقبرې ته ورلو غوټه نیمه شپه ده چې ورلو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دا نیمه شپه او کوم آیات وایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله ته زما د امت له عذاب ورکې نو الله ستا بندګان دي هېڅوک دنه تپوس نشي کولی هر قسم عذاب چې ورکې ستا بندګان دي د بنده متعلق څوک جان تپوس نشي کولی هېڅوک تپوس دنه نشي کولی. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله که ته بخې او معافي ورته کې نو خدای د ډېر لوی قدرت مالک ګورې بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی. ورې د خپل امت لپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدې لګوي او دعاګانې ولري. ځکه فاطمه رضی الله عنها ورپرېوته او په ژړا شوه. بابا ولې ژاړې او ژړلې څه تکلیف چا در رسولی دی څه چل شوی دی چې نیمې شپې نه مقبرې ته راغلې په سجده پروت دی او الله ته ژاړې. نبي علیه السلام مبارک سر راپورته کړ فاطمې علیه په سر کې خود بچې نه په نن ډېره مبارکه شپه وه د شو قدر 15مه شپه وه مبارکه شپه وه او ما ته الله وحی راتله چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلوي. ما ویې راشه د خپل امت له خو په دې پټه تیاره کې د مقبرې په دا میاس کې دعا وغواړه. څومره دشمنان یهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دواړو جهانو مبارک سردار د نیمې شپې مقبرې ته مقبره کې ولې کوي ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې دا خپل ملګري وویني دا صحابه دا مړي وویني د سړي په زړه کې لږ نور دردم پیدا شي. او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبي علیه السلام د احد شهدا ولله د احد په میدان کې شهدا دفن دي. یو ځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي او عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي او لږ مخامخ بله یو قلعه ده په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي. یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام لا او هغې شهداو قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته او داسې رخصت یې ته اخېسته لکه سړی چې د جمدونه رخصته وي او خپل صحابه ځان ته مخکې کېنو لویه ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم ګوره ما ځان ته رایاد ستاسو نه مخکې روان یم او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر وي. الله دې ورسره مونږ یو ځای د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخې او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي کوم لوښي پراته دي سراحې د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی. او نبي علیه السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړې تر همیشه همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي. ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم ستاسو دپاره روان یم ستاسو د فایدې دپاره او زما او ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر زمارو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د ژوندي نه حاصلېږي. په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته. نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د خپلو مړو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی. دا سنت طریقه ده. یو وخت نبي علیه السلام ته منع کړی نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده ورځئ اوس زیارت ولې اخرت درته یاد ده فانها تذکر الاخره سړی چې ورشي اخرت سړي ته رایاد شي خپل مړي یاد شي خپل مرګ ورته رایاد شي د دنیا د مال او دولت ورته سره مخکې دا خو سره نه پاتې او دعا به مو کې خپلو مړو تلاوت به مو کې خپلو مړو زنانه عموما زموږ په وطن کې قبرونه لري خو د شریعت نه په غلطه طریقه ځي جامه نرې پړونی نرې په لاره باندې بې ستري وي عموما په مقبره کې سړي ولکان وي نو فتنه غوندې وي په دې وجه زه یم زنانه په پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر به ځي نو تللی شي خو زمونږ په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته نو زه وایم چې
زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي او بخي دی ورته خپل کور د نفل کوي او بخي دی ورته او نارینه له پکا مور د خپل بچی د خپل لور د خپل د خاندان قبول لزه دعاګانې ورته کوي او مخبري ته ګوره لګي برکت اخلي نو دا آیت مشهور دی ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقه الموت یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه لپاره جمدي نشي پاتې کېدی لازمن به د مرګ سکه کوي خو دې مسلمان دی خو دې کافر دی که مرګ مني او که نه مني خو مرګ به له خامخا راځي خو یو ټکي دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک یو څیز زموږ او ستاسو را کامیابی دی الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو حقیقت دا دی د جمعې مبارکه ورځ ده نو په اخلاص د رب العالمین په حضور کې دا دعا کوو چې یا العالمین یا رب العالمین زمون مرګ د ایمان مرګ وګرځول الله زمون مرګ د اسلام مرګ وګرځول الله زمون خاتمه بل ایمان وګرځول और दारंगे वीडियो कानू दा परा दा नूर पैगाम